Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. یو ډېر اوږد ګیپ نه پس د فرام تھرډ ورلډ ټو فرسټ د هغې درېیمې او اخري حصې ویډیو سره حاضر یم او په دې کې به مونږ د چپټر نمبر 27 نه واله 28 نه واله تر اخري چپټر نمبر 40 پورې انشاءالله کور کوو. په 28 نمبر چپټر کې د امریکا د انټي کمیونسټ انکرمین په دې کې هیز ایکسلنسي لی کان یو د امریکې د کمیونیزم خلاف چې کوم کوششونه کړي وو سپیشلی ایسټ ایشیا کې نو هغه یې ستایلي دي او هغه ویلي چې څنګه ویتنام کې کمیونسټان راغه او دا ملک یې قبضه کو نو داسې هم پاسبل وه چې یاره د دې امریکن فورسز په ایبسنس کې غټو ملکونو سنګاپور قبضه کړی وی او دا هغه بار بار د آسیان په میټینګز کې هم دا خبره ستایلې ده او خو دې باوجود هیز ایکسلنسي لی کان یو سره دا غم و چې امریکا مونږ مس یوز نه کړي او هغې ته یې بار بار په میټینګز کې وی چې مونږ ستاسو تابع فرمان نه یو بلکې ستاسو پارټنران یو. د ویتنام باره کې د هیز ایکسلنسي لی کان یو دا رایه وه ویتنام وار باره کې خلکو وایي چې یاره دا انټرونشن ټیک نه و د امریکې د ویتنام وار کې هیز ایکسلنسي لی کان یو وی که امریکې په ویتنام کې د کمیونیزم مخه نه وي نیولې او ویتنام یې ورته په اسانه باندې پرېښی وی د دې دونه اوږد جنګ بغیر نو دغه کمیونیزم به زر چې کوم دی سپیل اوور شوی وی او ویتنام سره جوخت بیا په چم او ګاونډ کې نور کوم ملکونه دي نو هغه به هم د کمیونیسټ اثر د لاندې راغلي وو. دا د هیز ایکسلنسي رایه وه. چپټر نمبر 30 کې امریکا نیو ایجنډا چې کله کمیونیزم هم ختم شو او کولډ وار هم ختم شو نو امریکا بیا چې کوم دی د څه دپاره کوشش شروع کو د هیومن رایټس دپاره او دا د هغې چې کوم دی نوې ایجنډا وه مطلب لکه اوس مونږ په دنیا کې هیومن رایټس ډیموکراسي اوپن مارکیټ دا څیزونه پروموټ کوو او هیز ایکسلنسي کیو ان لایو ورته ووایي چې مطلب لکه دا تاسو پروموټ کوئ خو د امریکن سټینډرډز یا آیډیلز چې کوم دي د هر ځای کې اپلیکیبل نه دي هر ځای خپل لوکل سرکمسټانسز دي دې مطابق به چلیږي. څنګه چې ما تاسو سره کتاب کې ذکر وکړو چې تقریبا د 13 کالو نه سنګاپور باندې هم د پی ای پی پبلک ایکشن پارټي چې کوم د هیز ایکسلنسي کیو لی کیو یون پارټي ده هم د هغې حکومت دی پې او خبره پکې دا ده چې دلته یې داسې کړي دي چې مطلب لکه بعض ټایم یې سره خطره وه چې یاره هسې نه اپوزیشن ټول سیټونه وبیلي نو 2 سیټونه اپوزیشن لیکي چې اپوزیشن بیخي ختم نشي او هغه 2 سیټونه چې کوم په اپوزیشن کې کوم د ټولو نه زیاتې نمبرې والي ووټونه والي هغه کسانو لپاره او 9 سیټونه چې کوم دی په پارلیمنټ کې د ټیکنوکریټس لپاره دي د مختلف انډسټریز او د ژوند د مختلف د علاقو نه مطلب لکه د مختلفو سیکټرز نه خلک راولي او په پارلیمنټ کې ناست دي. پارلیمنټ سنګل هاوس دی زموږ په رنګ سینټ او قومي اسمبلي بیله بیله نه ده نو مطلب لکه اوس د امریکن نوې ایجنډا باندې خبره کړې ده او د امریکا ته دا پریډکټ کړي دي په دې بوک کې 30 سال مخکې چې چاینا به د دنیا نوې سپر پاور جوړېږي او یې سره د دې کیپیسټي او کیپیبلیټي شته. د دوه مزید چپټر جاپان باندې خبره کړې ده چې جاپان د ایشیا معجزه ده او هغې نه ډېر زیات لیسنز دي جاپانیانو چې کوم هارډ ورکینګ دی ډیډیکیشن دی خپل ارګنایزیشن سره کوالټي باندې کم فوکس دی نو دا د جاپان د کامیابۍ ډېر زیات غټ راز و. هغه بیا هم د جاپان سوسایټي چې کومه ده په هغه سوسایټۍ کې لږ کلوزنس دی هغه داسې ډېر زیات اوپن نه دي نو ده دا منشن کړې ده چې یاره دې په وجه باندې جاپان بعض ټایم وروستو هم پاتې کېدی شي. 33 نمبر چپټر کې کوریا ذکر دی کراس روډز او ډېر زیات ښکلی اګزامپل یې ورکړی دی چې کورین پیننسولا دا کوم ځای چې دی کوریا مخکې یوه وه شاید ما ته پته نشته خو اوس چې کوم نارت او ساوت کوریا نارت کوریا کمیونسټ کیم سره ده او ساوت کوریا چې کوم دی ډیموکراسي ده هغه دا خبره کړې ده چې ګورئ په یو ځای کې
یو رنګ مطلب لکه په یو ورځ باندې ترقي حاصلولو والا یو رنګ غیر چاپیره ملکونو او حالاتو کې ساوث کوریا د خپل اوپننس په وجه باندې اوپن مارکیټ ته راتلو په وجه باندې او ډیموکراسي په وجه باندې ډېره غټه ترقي وکړه او نارت کوریا چې کومه ده هغه د کلوزنس په وجه باندې او ډیکټیټرشپ په وجه باندې او د یری په وجه او مارکیټ ته نه اوپن کېدو په وجه باندې ډېره زیاته شاته پاتې شوې ده. د هانګ کانګ ذکر یې ډېر زیات مزیدار کړی چونکې هانګ کانګ کې یو درې علاقې وې دوه خو پرمننټ یو کې سره وې خو یو چې کوم غټه علاقه بیا وروستو ډیولپ شوې وه او هغه د سلو کالو لپاره انګلینډ ته حواله شوې وه یو کې ته. نو 1997 کې هغه معاهده پوره کېده او هغه چاینا ته واپس کېدو. نو چاینا مطلب لکه داسې یو اګریمنټ ښه که د سلو کالو نه پس دا علاقه چاینا ته واپس شوی هغه دوه علاقې چې کومې پرمنټ یو کې سره وې که ځان سره یې ښودې وې نو هغه ښار هانګ کانګ چې کوم دی فنکشن کېدی نه شو او چاینا به هغه غیر چاپېره نه بند کړی وې او دغه ښار به فنکشن کېدی نه شو. نو یو کې څه وکړه ګارنټي واغسته ون کنټري ټو سیسټم د 500 کالو دپاره چې هانګ کانګ کوم پریزنټ سیسټم دی دا به چلیږي 500 کالو دپاره او چاینا ته فل حواله کو یو کې ته کوم دی ځان یې ترې راونغستو. نو د دې ذکر یې کړی دی د هانګ کانګ د ټرانزیشن او تایوان باره کې ذکر کړی دی چې یاره تایوان دا یې نظر چاینا ده او تایوان چې کوم دی اصل کې د چاینا خو ون چاینا پالیسي ده تایوان یې خپله حصه ګڼي او تایوان چې کوم دی هغه ځان یو بېل ملک ګڼي اگر چې د یو این او حصه نه ده او د دنیا اکثریت ملکونو هغه تسلیم کړی هم نه دی. 36 نمبر چپټر 37 او 38 کې چې کوم دی چاینا with a long dragon with a long tail کې دا ذکر کړی چې یاره چاینا د هیز ایکسلنسي په ټایم کې چې کومه وه نو هغه ترقي خو یې کړې وه خو د دې آبادي ډېره زیاته وه. لانګ ټیل مطلب لکه اوږده لکه یې ده ورسره او د دې آبادي د خیر ښېګړې لپاره به دوی کار کوي. ډینګ ژوپینګ چاینا 37 نمبر چپټر کې هغه د هغه ټایم د چاینا د مشر ډینګ ژوپینګ د دې نوم زه صحیح نشم اخیستی خو داسې لیکلی شوی دی د هغه ذکر یې کړی چې هغه بولډ سټپس واخیسته او پریګمیټک عملیت پسند سټپس یې واخیسته د هیز ایکسلنسي پرنګې اوس یې وکړه چې مارکیټ ته چاینا اوپن کا او سټریکټ کمیونیزم یې پرېښو چاینا ډیولپمنټ طرف ته روانېدل شروع شو او د هغه یو مشهور مقاله کوټ هغه نقل کړی دی چې if the cat is white or black but if it catch the mice it's working چې مطلب لکه زما دې سره کار نشته چې پیشو سپینه ده که توره چې مګه کور کې رانیسي او مړه کوي نو زما لپاره ټیک ده. خبرې مطلب دا دی چې ډینګ ژوپینګ په چاینا کې یو ډېر غټ چینج راوستو دی په سوچ کې او مطلب لکه دې طرف ته لاړه چې داسې سیسټم ته به ځو چې هغه د چاینا د خلکو دپاره مطلب دا دی سهولت راولي او ترقي راولي خدای که کمیونیزم یي که اوپن مارکیټ یي او که هر څه 38 نمبر چپټر کې چاینا بیانډ بیجینګ کې هیز ایکسلنسي په چاینا کې د خپل ټریول ذکر کړی دی چې دنیا چاینا ته د بیجینګ په نظر ګوري دا غټه زمانې خبره ده او کم ساحلي او ویسټرن چاینا چې کومه نه کومه چې ډېره زیاته ترقي یافته ده یو رنګ ده خو بیا چې تاسو ایست طرف ته راشئ یو کومه کلیواله چاینا ده او په اګریکلچر باندې چې چا بیسډ اکانومي نو هغه بیا ډېره زیاته وروستو پاتې دغه رنګ په نارت او ساوث چاینا کې هم ډېر فرق دی او په کلیواله او په ښاریزه چاینا کې هم ډېر زیات فرق دی. لکه د دې مطلب دا چې بعضې خلک بعضې کمیونټي بعضې علاقې بعضې صوبې بعضې ښارونه بعضې طرفونه د چاینا ډېر ترقي یافته شوي دي او د هغې اپوزیټ بیا نور چې دي نو هغه دونه ترقي یافته نه دي. دا بوک چونکې 20 کاله مخکې تقریبا لیکلی شوی دی 25 کاله یا نو دا د هغه زمانې خبره کوي اوس خو چاینا ډېره بدله شوې ده. 39 کې تینیامین سکویر ذکر کوي چاینا کې مشهور مطلب لکه اپرایزنګ خو نشي ویلی خو مطلب لکه پولیټیکل سیاسي جلسې شوې دي په مشهور تینیامین سکویر کې خلک راغونډ شوي وو او ډینګ ژوپینګ چې کوم دی هغه ډېر کوشش وکړو چې یاره دا خلک لرې شي خو یې ازادي اوپننس د پریس فریډم دا څیزونه یې غوښته او د چاینا کمیونست پارټي دا سوچ و چې یاره مونږ له لږ نور ټایم په کار دی چې مونږ ترقي وکړو اوپننس لا زمونږ دپاره نه دی زمونږ دپاره ترقي ضروري ده. خیر هغه خلک د هغه ځینې نه لرې کېدو هلته کې بیا ای ایکشن واخیستو هغې کې رپورټډلی ویسټرن چې کوم رپورټس دي نو هغې کې وایي چې یاره ډېر زیات
خلک پای کې وفات شوي وو. خو هیز ایکسلنسي چې کوم دی څه حده پورې د چا نه د دې پالیسۍ تعریف هم کړی دی. مطلب لکه چا نه تر اوپننس یا د فریډم یا د ډیموکراسي ضرورت نشته، ته دې ضرورت دی چې هغه خپل خلک د غربت نه راوباسي او په دې باندې هغوی د چا نه د ډیک جاپینګ د پالیسۍ ډېر زیات صفت هم کړی دی چې یاره چا نه په ډېر لږ وخت کې په کروڑونو اربونو خلک د دغه نه راویستي دي د غربت د کرښې نه. او په اخره کې د ډیک جاپینګ مشهور خبره یې کړې چې چاینا ټو بی ریچ از ګلوریس، چې څو پورې چاینا یا هر څوک چې هغه مالداره شوي نه وي نو هغه ترقي یافته عظیم الشانه نشي کېدی. نو مطلب دا دی د عظیم الشان کېدو دپاره بزنس اوپننس او دا څیزونه ډېر زیات ضروري دي. 41 نمبر چپټر کې هغه پاسینګ د بیټن باندې خبره کړې ده چې لیډرشپ د سنګاپور بل چاته حواله کول دي. نو څنګه چې د کتاب کې مخکې هم ذکر شوی دی چې هیز ایکسلنسي نوي لیډرشپ ټرین کولو باندې ځان بسې نوي خلک راوچتولو باندې ډېر زیات کار کړی او ټرین کړی او هغوی کې ډېر زیاته سکروټني کړې وه او داسې خلک چې هغوی نه صرف قابل وي، هغوی فیوچریسټیک وي، هغوی ته د راروان وخت کې ورته سنګاپور قیادت حواله شي. هغه په خپله د موروثي سیاست خلاف و او هغه پسې چې بیا که وزیر اعظم و نو هغه د فیملي نه نه و، خو هغې نه څو کاله پس بیا 10 کالو لپاره د هیز ایکسلنسي زوی د سنګاپور وزیر اعظم پاتې شوی دی. 10 کاله لپاره خو هغه بیخي په ډیموکریټک طریقې باندې راغلی دی او سنګاپور د تیرو شپېتو کالو نه مسلسل مخ په ترقۍ باندې روان دی. 42 نمبر چې کوم لیسن دی کې د خپل فیملی معمولي غوندې کې ذکر کړی دی او ورکې چې کوم دی خپلې کور والا د هم سفر ښځې ډېر صفت کړی دی، هر ایکسلنسي کواګیوک، هغې سره د واده کړی دی او هغه چې کوم دی یو وکیله وه او هیز ایکسلنسي مسلسل په کتاب کې دا ذکر کړی دی چې دا زما کور والا ما سره سپورټ نه وی او د کور خیال یې نه وی ساتلی، بچي ښه لوی کړی نه وی، زما به سنګاپور په ترقۍ کې دونه اهم کردار نه وی ادا کړی او زه به دونه تکړه نه وی. د بیا مشرې زوی لین هیسن لانګ هیز ایکسلنسي بیا چې کوم دی هغه د سنګاپور وزیر اعظم پاتې شوی دی دوباره. لی وی لینګ د ده یو لور ده، نیورالوجسټ ډاکټره وه او لی هیزینګ ینګ د ده چې کوم دی مشرې زوی دی هغه پرامیننټ بزنسمین دی، په مختلفو پوزیشنونو باندې هم پاتې دی. نو دا د کتاب یو تیزه او مختصر غوندې کې تعارف و. تقریبا 340 کتاب دی، ډېر ښکلی ډیټیل دی او څنګه چې ما تاسو ته ذکر وکړو د سنګاپور تاریخ او د هغه تاریخي سبق هر انسان خپل ژوند ته، د فیملی ژوند ته، د علاقې او د خپل ملک تاریخ باندې هغې دپاره یې نه قیمتي سبقونه راغستی شي او د مخکې د تلو ویژن ځان ته ایښوی شي چې قومونه څنګه ترقي کوي. لیډرشپ څه ته وایي؟ لیډرشپ اصل کې د پروټوکول نوم دی، که د ګاډو او د باډي ګارډز نوم دی او که دا د فیوچریسټک د سټریټیجیک سوچ او دوراندیشۍ د کمپیټنسي د قابلیت او د مهارت او د امن راوستو، د ترقۍ کولو، د تعلیم عام کولو، د زندګۍ د معیار ښه کولو او د سر اوچتولو سره ژوند تېرولو، چا ګیر چاپېره خپل ایون چې کوم ګاونډیان ملکونه دي د دې دپاره هم د ښه سوچ کولو، د ترقۍ راوستو، د ټولې دنیا کې د ترقۍ د رول پلی کولو نوم دی. او که څوک ښه دي او که خراب دي یې نه سبق زده کول دي د هر چا نه. پښتانه وایي چې عقل د کمکلو نه زده کېږي خو نه د هوښیارو نه د کمکلو نه د هر چا نه زده کېږي. هوښیار چې څه کوي یا کوئ او کمکل چې څه کوي یا مه کوئ. نو ویلو سره تعلق ساتي انګلیش ژبه کې دی او زما د دې ویډیو د هر څه مقصد دا دی چې کومو خلکو سره یا وخت نشته یا انګلیش ژبه باندې سي ویلی نشي یا کتاب اخیستی نشي یا شوق کمی، نو چې دغه ټول هرډلز د مخې نه لرې شي او کتاب بیني او کتابونه مخې ته راشي. د انګلیش کتابونو کې یو دا چې کوم زما ښه خبره خوښه ده چې دې کې ډېر زیات ډایورس مختلف ټاپکس باندې کتابونه لیکلی شوي دي او خو تکړه خلکو لیکلي دي. څومره چې ژبه د وړوکې نشي ویلی خو
خو چې څونه لږ خلک یو ژبه وایي او هغه ژبه بیا په ترقي پذیر ملکونو کې ویلې کېږي نو دا هغه ځي په لټریچر کې چې کوم دی یو خاص محدودیت وي او مطلب لکه ډایورس سیزونو باندې لیکلی کېږي پکې ډېر څه نه کوالټي او کوانټیټي دواړه نسبتا کمی د انګلیش ژبې دا کمال شته د هیز ایکسلنسي په نظر کې چې دا علمي ژبه ده او د فن ژبه ده ټکنالوژي او د ساینس او ترقۍ د کاروبار او د علم ژبه ده نو الله پاک دې زموږ د ټولو مددګار شي دا د کتاب یو مختصر او لویه غونډه کې خلاصه وه دې نه نوره مختصر نه شوه کېدی رښتیا مزه ترې هلئ نو پخپله یې ووایئ الله پاک دې زموږ د ټولو مددګار شي د لوی الله په امان السلام علیکم